بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ او روغ اوسئ. د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 9 درس ته په خیر راغلاست. تاسو ته په 9 درس کښې د کلام د اجزاو څخه نن په همدې 9 درس کښې صفتونه یا adjectives را پیلوو. هیله ده چې د adjective د صفات همدارنګه د adjective د برخو او ډولونو په اړه باندې چې نن دغه درس مکمل دی په همدې برخه کې تاسو پوره درس سره وګورئ او هم برخه راسره واخلئ. نو راځو د adjective او د همدارنګه د adjective د برخو او اجزاو پر لور باندې همدارنګه په دې اړه باندې غږیږو چې صفت څه شی دی او برخې یې اجزاوې یې چې هغه ډولونه ورته ویل کېږي په عموم کې هغه په کومو حالتونو کې کارول کېدلی شي د انګریزي په برخه کې. راځو adjective صفت ده. Adjective is a word which is used to add something to the meaning of a noun, or adjective is a word which qualifies a noun. اوس دا څه وایي؟ adjective is a word. adjective یا صفت یا ستاینوم یوه کلمه ده which is used to add something to the meaning of a noun. کوم چې د یوه اسم یا نوم و معنا ته یو شی ور اضافه کړي یا د اسم یا نوم اړخ ته یا لوري ته یو څه ور اضافه کړي. or adjective is a word which qualifies a noun. او یا هم صفت یا ستاینوم هغه کلمه ده کوم چې یو اسم توصیفوي، د یو اسم توصیف کوي یا ستاینه کوي. هغه ستاینه په هر ډول او په هر حالت کې وي. اوس مثال دا یو ښه کلم دی، دا یو ښه کلم دی. دا ښوالی د دې کلم چې دغه موږ ته د مارکر وایو یا خپله ناون دی، یو اسم دی، خو دلته موږ که چیرې وایو چې this is a good marker، دا یو ښه مارکر دی، یعنی لیکل ښه کوي، خرابېږي ژر نه. او که وایو چې this is a bad marker، دا یو خراب مارکر دی. اوس د دې خرابوالی، ښهوالی او هر هغه څه چې ته د یو اسم په اړه باندې غږېږې وایې دغه ته صفت یا ستاینوم ویل کېږي. یعنی یو څه نوم ته ور اضافه کوې، پر نوم باندې یو څه ور اضافه کوې. اوس مثلا احمد ډېرې ښې خبرې کوي. دا ښې خبرې کول دا د احمد یو ښه صفت دی. اوس مثلا دا وطاق ډېر ښایسته دی. اوس دا وطاق خپله ناون دی یا روم خپله ناون دی. اوس دا ښایست خپله د دغه وطاق یو صفت یا ستاینوم دی. نو دا عموم کې د adjective یا د صفت یا ستاینوم تعریف دی چې دا پر نوم باندې یو څه ور اضافه کوي، هغه که په منفي اړخ کې وي که په مثبت اړخ کې وي، که ښه وي که بد وي. راځو مثال یې my classmates are clever students. my classmates are clever students. زما همصنفیان هوښیار یا ځیرک زده کوونکي دي. اوس په دې ځای کښې clever یو adjective دی، یو صفت یا ستاینوم دی چې د ناون څخه مخکې وکارول سو. students خپله شاګردان یا زده کوونکو ته وایي. دغه clever لغات چې راغلی دلته او د اسم څخه مخکې راغلی، دې اسم ته یو څه ور اضافه کړه. څه شی ور اضافه کړه؟ مثال زموږ همصنفیان چې دي یا زما همصنفیان چې دي ډېر هوښیار یا ځیرک زده کوونکي دي. اوس زده کوونکي چې دي خپله په ځان کې ناون یا اسم دی او کلیور چې مو ور اضافه کوي دا په دې معنا چې دوی هوښیار یا ځیرک دي. اوس بل دوهم مثال کې وایي he is a bad boy. he is a bad boy. دا یو خراب هلک دی. اوس دغه هلک خپله یو ناون یا اسم سو. اوس په دې ځای کښې bad خپله څه سو؟ adjective سو. یعنی د اسم حالت یې وښودی چې دا اسم په کوم حالت کې دی. اسم د ښهوالي په حالت کې دی، د خرابوالي په حالت کې دی او په کوم حالت قرار لري. نو داسې وایو چې he is a bad boy، د یو خراب هلک دی. دلته boy چې سو خپله ناون یا اسم سو. د ناون سره مو څه ور اضافه کړل؟ bad ور اضافه کړل. bad معنا خراب. اوس راځو د adjective یا صفت یا ستاینوم ډولونو او قسمونو ته راځو. adjectives are divided into 9 numbers. صفتونه یا ستاینومونه چې دي دا د شمېر له مخې پر 9 ډولونو باندې ویشل سوي دي یا 9 دانې دي. اوس مثال تاسو ته هغه عمومي ډول هم وایو او دغه ترڅنګ یو اړوند یو مثال چې پر هغه باندې لنډه تشریح ورکوو هغه هم درته وایو. دا ځکه وایو چې تاسو لږ څه وپوهیږئ او راتلونکي کې درسونو کې بیا کوم دغه هره بڼه یا شکل چې دغه صفتونه تاسې په راتلونکو درسونو کې ګورئ هغه به په ډېر تفصیلي توګه باندې تاسو ته وړاندې کېږي. خو اوس تاسو د لنډ پوهاوي دپاره او دغه همدارنګه د ډولونو یا شکلونو د پیژندنې لپاره
نو اړ چې کوچني کوچني مثالونه هم راوړو. اوس لومړی adjectives of quality د حالت صفتونه دي. د حالت صفتونه دي هغه دي چې د یو شي یا شخص یا ځای حالت څرګندوي. اوس مثال احمد is a brave boy. احمد is a brave boy. احمد یو زړور تکړه هلک دی. اوس brave چې دی خپله ده یو adjective of quality سو چې خپله د احمد حالت مو وښوئ چې احمد په کوم حالت کې دی. احمد د ضعفوالي په حالت کې دی، احمد د زور په حالت کې دی، احمد په کوم حالت کې قرار لري. نو دلته brave چې سو دا کوالټي یا حالت یې وښودی. بل دوهم چې دی proper adjectives دی، خاص یا ځانګړي صفتونه یا ستاین نومونه دي چې دا بیا په همدې ډول باندې استفاده کیږي. جاوید is an Afghan. جاوید یو افغان دی. چې دلته د جاوید سره افغان چې راغی دا یو خاص یا ځانګړی صفت سو چې د جاوید سره د افغان کلمه اضافه سول. افغان خپله چې دی په ځان کې proper noun دی یا خاص یا ځانګړی نوم دی. دریم adjectives of quantity د مقدار صفتونه دي. هغه صفتونه چې مقدار ښیي. مثال there is some milk in the bottle. There is some milk in the bottle. هلته یو څه شیدې دي په بوتل کې. اوس دلته سم چې راغی دغه خپله adjective of quantity سو یا د مقدار د ښوولو یو صفت سو. اوس مقدار چې دی خپله موږ تاسې دا په تول باندې تلو شیدې دا یو مقدار دی. اوس د دغه شیدو د ښودلو لپاره موږ تاسې سم وکاروئ. There is some milk in the bottle. هلته یو څه شیدې دي په بوتل کې. یعنی د شیدو سره مو د یو څه کلمه ځکه ور اضافه کړل چې موږ تاسې ته رامعلومې سي ځکه موږ تاسې ته د شیدو په دغه نه پوهېږو په اندازه نه پوهېږو. څلورم demonstrative adjectives اشاروي صفتونه. هغه صفتونه چې اشارې دپاره استفاده کیږي. اوس مثال those boys are very naughty. هغه هلکان چې دي ډېر شوخان دي. اوس those خپله ده demonstrative adjective سو چې د very naughty او همدارنګه د very یا ډېر شوخ له سره دغه وکارول سو. دوی یا demonstrative pronouns چې موږ تاسې مخکې ویلي وه چې this that these those د لپاره استفاده کیږي. دلته دا ده د demonstrative adjective سره استفاده سو. پنځم هم possessive adjectives دی، ملکی صفتونه دي. اوس مثال داسې this is his book. دا د ده کتاب دی. تاسو په ملکی صفتونه په راتلونکو درسونو کې بشپړ او کلي ووایاست. اوس نه غواړم چې پر دې برخو باندې ډېر وغږېږم تر څو پورې تاسو دغه موضوع درڅخه یېره نه سي یا ورکه نه سي. اوس his چې راغی دا د noun څخه وړاندې راځي یا possessive adjectives چې دي یا ملکی صفتونه چې دي د یو noun یا اسم څخه مخکې راځي. اوس داسې وایي this is his book. دا د ده کتاب دی. او بل شپږم interrogative adjectives چې دي سوالیه یا پوښتنیز صفتونه دي. داسې مثالونه وایي په مثال کې whose pen is this. whose pen is this دا د چا قلم دی. دلته whose چې بیا دی دا بیا interrogative adjective دی. وهم هم distributive adjectives دا بیا چې دی ویشونکي صفتونه دي. څنګه ویشونکي صفتونه؟ مثال داسې everybody was present there. everybody was present there. هر شخص هلته حاضر و. هر شخص هلته حاضر و. اتم numeral adjectives دا بیا چې دی د شمیر له مخې یا د شمیر صفتونه دي چې دا په ځان کې په دوه ډوله باندې دي. یو معلوم دي بل غیر معلوم دي. کله چې د دې برخې ته راورسېدلو تاسو به هغه په تفصیلي توګه باندې زده کړئ. مثال خان is the first position. خان چې دی لومړی مقام لرونکی دی. اوس دلته first position چې سو first چې سو د position مخکې دغه ته چې ویل کېږي numeral of adjectives. او نهم comparisons of adjectives د صفتونو مقایسې دي. په دې کې موږ صفتونه مقایسه کوو چې دا بیا خپله په ځان کې پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي چې هغه positive degree of adjective دی، comparative degrees of adjective دی او هم superlative degrees of adjective دی. په دې کې اوس تاسو ته یو ځلي مثال درته وایو چې تاسو لږ څه وپوهېږئ چې هغه د comparative degrees of adjective یو مثال هم راوړی دی. احمد is smaller than his brother. احمد تر خپل ورور کوچنی دی.
دلته سمالر چې راغی دغه ته کمپیریټیو ډیګري اف اډجکټیو دا خپله کمپیریزنز ده یعنی مقایسه ده د دوه نفرو ترمنځ مقایسه کوي. احمد is smaller than his brother. احمد تر خپل ورور کوچنی دی یعنی ورور غټ دی کوچنی دی. تاسو ته نن په درس کې د اډجکټیو تعریف همدارنګه د اډجکټیو اړوند د تعریف مثالونه او همدارنګه د اډجکټیو یا د صفت یا ستاینوم هغه نه قسمه ډولونه وویلی او هم شاید زده کړي وي. همدغه درسونه چې تاسو ته ویل کېږي دغه در سره د خاصو یا ځانګړو کتابچو کې ورسوئ، زده یې کړئ، یاد یې کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. زموږ سره دوامداره واوسیږئ، زموږ درسونه تعقیبوئ. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.